اخر کار انډیا والا ولګېدل په پاکستان باندې حمله وکړه او په جمو کشمیر کې چې ده نو کورونه ویشتل او بل طرف ته چې ده نو انډیا والا ډیر زیات خفه دي ځکه چې د انډیا چې کومه ایرلاین ده نو هغه ورته پاکستان بند کړی دی نو هغه ډیر زیات ستومانه دي. ویډیو راسره مکمل وګورئ څنګه چې تاسو ته پته ده د پاکستان او د انډیا چې حالات دي نو ډیر زیات خراب شوي دي. انډیا والا هم خپل فورس چې دی نو هغه باډرو ته رالیږلی دی او ټینکونه هر څه رالیږلي دي. بل طرف ته پاکستان هم چې دی نو موټروی خالي کړی دی او بالکل جنگي جهازونه چې دی نو په موټروی باندې ګرځي او هغه چې دی نو هم خپل فورس چې دی نو پاکستان باډرو ته لیږلی دی. نن د مکمل معلومات در کومه تاسو به هم حیران شئ چې دا څه روان دي. ملګرو چې مودي چې دی نو هغه کانفرنس کړی دی که نه هغه دا خبره کړې چې زه به د پاکستان نه بدله ضرور اخلم او زه بھرپور جواب ورکوم دې خبرې ځکه چې دوی په کشمیر کې د دې سیلګرو سره کومه کړلې که نه وایي دا زه چېرته هم نشم هېرولی او د انډیا چې کوم عوام دی نو هغه هم دا خبره کوي احتجاج کوي او موږ به بدله اخلو په کومه طریقه باندې بدله اخلو چې تاسو سوچ هم نشئ کولی. ملګرو دا بله خبره ده شهباز شریف هم جواب ورکړی دی شهباز شریف ورته هم خبرې کړې دي چې تاسو چېرته هم زموږ سره جنګ نشي کولی. انډیا چې کومه ده ایرلاین چې دی په پاکستان باندې دی او پاکستان والا ورته هغه بند کړی دی نو انډیا والا ډېر زیات خفه دي. اوس په دې کې ځینې ملکونه راځي عمان دی بحرین دی قطر دی سعودي عرب دی او دوبۍ ده نو د انډیا چې کومه فلایټونه دغه ملکونو ته ځي نو دا بند کړي دي ځکه چې پاکستان چې دی نو هغه یې نه پرېږدي که چېرته دا فلایټونه ځي نو پاکستان والا یې ولي او ختمه یې ولا دغه جهازونه ځکه نو دوی نشي راتللی دوی ډېر زیات ستومانه دي او د سعودي عرب نه او د دوبۍ نه او دې ملکونو نه چې کومه جهازونه انډیا ته ځي نو دا تللی شي خو د انډیا نه چې دی نو دوبۍ او سعودي عرب ته چې دی نو جهازونه نشي تللی. ملګرو انډیا والا ډېر زیات ستومانه ځکه چې د انډیا 300 فلایټونه چې دی دا منسوخ کېږي او کینسلېږي د دلي چې کومه ایرپورټ دی په هغه کې 300 چې دی نو هغه کینسلېږي نو هغه ډېر زیات خفه دي وایي چې که نه زموږ دا ټول سیسټم خرابېږي او دلي ایرپورټ چې دی نو دا به خراب شي او دا به ختم شي. دا نوي معلومات راغلل مال چې تاسو شریک کړم که نه ځکه چې د پاکستان او د انډیا چې دی نو دوی جنګ وای نشي کولی ځکه که نه چې دواړه اټومي ملکونه دي که نه او دوی چېرته هم جنګ نشي کولی که چېرته په یو بل باندې اټم بم یې ور واچوي که نه نو دا ټوله دنیا چې ده نو غار کېږي. او بل دا چې که تاسو په دې باډرو باندې وګورئ او باډرو باندې دا جنګ چې دی نو ډېر وخت نه شروعېږي ځکه چې کله د پاکستان پوځ ایستلی یا کله چې دی نو د انډیا پوځ ایستلی دا خو چې دا ټول عمر د باډر باندې دي شوي او بل طرف ته چې نو په کشمیر کې چې دی نو حمله شوي یا انډیا والا حمله کړله په جمو کشمیر کې په کورونو باندې کورونه ایستلي دي یار الله پاک دې خیر کړي که نه دا نوي معلومات راغلل مال چې تاسو شریک کړم یا تاسو به هم حیران شئ چې دا څه روان دي یار دا زموږ په دې ملک کې دا څه روان دي او انډیا والا او پاکستان والا یو بل ته ولې دومره غوسه شول یا تاسو به هم حیران شئ. کمنټ وکړئ که نه که نور نوي معلومات راتلل تاسو به ضرور شریک کوم.